الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. تیرہ جمعہ آخر کے سو خبریں دا نبی علیہ السلام دا عزت او دا شان متعلق کړي وي او در سره مې وعده کړې وه چې آینده جمعه کې به تفصیلی بیان درته وکړم. دو څیزونه دي چې هغې سره به موږ مینه کوو محبت وکوو او دغه مینه او محبت به زموږ د ایمان نښی او که د دغه دوو څیزونو سره موږ مینه ونه کړه محبت هم ونه کړه نو دا به زموږ د ایمان زوال او نقصان وي. په هغې کې لومبی د الله ذات دی. مسلمان چې وي دی به د الله سره مینه کوي. والذین آمنوا اشد حبا لله. قرآن شریف کې الله وایي چې کم مومنی د ده به الله سره ډېره زیاته مینه وي. دا نه چې مینه به وي ډېره زیاته مینه به وي. او دویمه مینه د رسول الله سره صلی الله علیه وسلم. دا دوه مینې دي دا دوه محبتونه دي چې دا چا کې مرالل دی به مسلمان وي او چې چا کې نی مسلمان بني. الله سره ولې مینه کو؟ دا الله د مینې ولې مونږ قایل یو؟ ولې الله وایي چې ما سره مینه وکړئ؟ رونو څوک هم چې دنیا کې چا سره ښېګړه وکړي خلک ورسره مینه کوي. چې یو څوک چاله یو 100 روپۍ ورکړي یو 10 روپۍ هم ورکړي په دنیا کې دا د مینې نه ښیي چې ستا ما سره مینه ده د خوښې یم دا پیسې در کوم. او بیا هغه بل انسان هم د دې محسن چې څوک ورسره ښه کوي د سره مینه کوي. څوک چاله جامې ورکړي اوړه ورکړي کور کې بې کرایه اوسئ نو دا ښېګړې په بدل کې مینه لازمي ده. د الله نه زیاتې ښېګړې به بنده سره څوک کوي؟ زمونږ دا ژوند زمونږ مال زمونږ بچی زمونږ عزت زمونږ دا ښکلی شکل دا مونږ له الله را کړي دي. دا اوبه دا هوا دا انور او سپومۍ ګرمي یخني دا ټول الله را کړي دي. د دنیا دا ټول نظام د الله په اختیار کې دی او زمونږ ښه بد ټول الله سره دی. بدو نم ساتي او ښه را کوي بیماری نم ساتي روغ صحت را کوي. چې دومره الله تعالی جون درک او ته انسان او بیا مسلمان پیدا کړي د دې نه لوی احسان بل نشي کېدی. نو فطري تقاضا ده چې څوک د سره ښه کوي ستا به ورسره مینئ. د الله نه زیاته ښېګړه نه در سره چا کړې ده او نه به څوک وکړي. لازما به موږ مینه محبت کوو او که موږ د الله پاک د دغه ښېګړو په مقابله کې الله سره مینه ونه کړه
مونږ به ناشکره یو ناشکره. قرآن شریف کې الله په خپله فرمایي یو اوږد آیات دی چې ما درته د هر څه مسخر کړل او ما دل انور او سپومې درکړل او ستوري مې درکړل. ورپسې اخره کې وایي ان الانسان لظلوم کفار، یاره انسان ډېر ظالم او ډېر ناشکره دی. زما د دې ښېګړو په مقابله کې دې اړو ما سره مینه نه کوي او زما شکریه نه ادا کوي. دویمه مینه به موږ د حضور پاک مبارک سره کوو، ځکه په مخلوق کې د نبی علیہ السلام نه زیاتې ښېګړې موږ سره بل چا نه دي کړی. د الله نه پس لوی احسانات موږ سره د حضور پاک دي. د هغې د برکت نه زموږ د ایمان او اسلام دی. که هغې دنیا ته تشریف نه وی راوړی نو خو دا ټول خلق به د کفر او د جاهلیت او د شرک په تیارو کې پراتو. ایمان به کم دی او دا به مونږ ته چا خو. بوتانو ته خلکو سجدې کولې چې حضور پاک راغی په هغه زمانه کې. لوڼه به یې جمدې ښخولې او بدعملۍ شروع وې او ډاکې به کېدې. ډاکوان د دنیا لارې به شو کېدلې بربند به خلک ګرځېدل لکه د حیوانات. بچو سره ظلمونه لونو سره ظلمونه او په میراث کې به اولاد له لونو له حق نه ورکو. بالخصوص د لور حق پکې نو. او لکه د ګړو د چیلو به د خپل اولاد سره سلوک کاو. پردي بچي به خرڅول، رو به نیول او به تختول او بیا به خرڅول او په اجرت او په پیسو به یو بل لمړي کول. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې راغی خلقو ته خشته سوچه ښکلې عقیده وښوله چې یو الله به منې. دا کاڼ د خپل لاس جوړ کړی دي، نه فایده در کولی شي او که ورته زاري نه کوی ضرر هم نشي در کولی. او د دغه ګنده بدعملو او غلطو اعمالو نه حضور پاک د امت منې که. خدای پاک د نبی علیہ السلام په برکت یو ډېر لوی قوم ته لوی مخلوق ته هدایت ورکه او بیا د هغې نه پس هغه هدایت چلیږي تر اوسه پورې روان دی او انشاءالله قیامته پورې به چلیږي. نو دا د چا برکت شروع؟ دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم. په خپله د بدر په موقع کې چې کله د بدر دا جنگ کېده نو کافر زیاتو او مسلمانان کمو. کافر مسلح دی ټول، زر کسان دی کافران او مسلمانان 314 دی. او په 314 مسلمانانو سر پشمیر 8 توری دی، باقی ټول د کجورو ډانګونه دي. 8 توری څه شی دی؟ او کافر ټول مسلح دی، ار یو سره توره ده. نو په 8 تورو د 0 تورو مقابله ګران کار دی. په 8 تورو به د 0 تورو مقابله څنګه وکړي او د کجوري په ډانګ به د تورې مقابله څنګه وکړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ټوله شپه د یو سفر لاندې صحابه ولا سفر جوړ کړو، د هغې لاندې په جړا او په عبادت کې الله ته تېره کړه چې خدایا ظاهري اسباب چې زه ګورم خو زمونږ ډېر کمزوري دي. په شمېر مونږ کم یو 300,000، په وسله مونږ کمزوري یو هغې زیات دي، په طاقت کې مونږ کمزوري یو ځکه چې وږي غریبانان خپیب لخپیو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم الله تعالی سوچت کو او په ډېره زاره خدای پاک ته سوال وکړ، اے پروردگار ما به ګورې نه ذلیل کې، ما به خدای نه رسوا کې، ما به ذلیل کې نه او ما به رسوا کې نه. پروردگار دا ما سره چې کوم ملګري مې راوستي دي دا بربند دي، خدایا جامعه نشته. داسې انسان باندې د سړي رحم راځي که نه؟ سپلی نشته پروردگاره او ستا په لار کې د مدینې نه دونه په دې شلیدلو جامو او په دې خپیب لخپو سرتور سرونو باندې پروردگاره مزل کړی دی، ستا دپاره راغلی دی. او وسلم وسره خدای نشته. الله ما به دروغجن کې نه، ما سره وعده کړې ده
دا وعده به زما پوره کې. الله تا ته خپل وعده یادو ځکه الله ورته دا ویلي دوه لښکرې وي، یو د ابو جهل او یو د ابو سفیان د تجارت قافله وه. وی که په دغه تجارتي قافله ورځی هغه پته کول خو اسانو، او که چرتې دا د ابو جهل دا د ستورو د نیزو لښکر غواړې سره مقابله کوي، دا ګرانه خبره ده. په دواړو دله کامیابي در کوم چې کوم هم خوښی، خو الله وی زما دا خوښه ده چې دې لښکر سره وجنګېږې، دې تورو سره وجنګېږې. نو الله خو وعده کړې وه، خو بیا هم د سړي په زړه کې یو هیبت وي، یا الله تا ته انشدک عهدک، خدای هغه وعده درته در یادوم تا ما سره کړې ده. یو ټکې عجیبه ویلې دی، دا خبره هغې ټکي دپاره کوم. الله که ستا خوښی دا 314 مې راوستې دي، ستا په نوم به ځان قربانوي. که ستا خوښی چې تر قیامته پورې په مخ د ځمکه ستا عبادت ونه شي نو مړی که بیا، ځکه چې دا مړه شي زه خو دې تختم نه، زه به مو سره زم هم شهید کېږم، دا به هم شهیدان کېږي. نو که دا هم شهیدان شو او زم ورسره لاړم نو بیا به تر قیامته پورې بل پیغمبر خو راځي نه، ونه بل کتاب راځي، بیا به ټول خلق په ګمراهۍ او په کفر کې تیاري. ان شئت لم تعبد د حدیث کې راځي، که ستا خوښه چې ستا عبادت بالکل اونه شي تر قیامته پورې بس بیا مړه کا، او که دا دې خوښه چې تر قیامته پورې ستا د عبادت لهرونه او چپې او چینې روانې وي نو خدای به حفاظت وکړه. پته ولګېده چې زمونږ د ایمان او زمونږ د عبادت ته دغه 314 د برکت نه دی، او د هغوی هغه د حضور پاک د برکت نه دی. دومره یې وجړل چې د سر مبارک نه صادر پریوت. حضرت ابوبکر صدیق ورغې او صادر یې ورته اوچت کوي، بس د الله رسوله نوره دعا مه کوه، ځان نور مه کړوه. بیا چې راووت وی سیهزم الجمع ویولون الدبر، الله آیت نازل کړه چې بس دا کافر به ټول تښتي او دوی ته به شکست میلاویږي، تعالی به خدای فتح درکوي. نو حضور پاک هغه وخت فرمایلی ان شئت لم تعبد، خدای که ستا خوښی او دا وجنې خو تر قیامته پورې به بیا عبادت نه کېږي. نو معلومیږي دا چې دا بچ که چې تر قیامته پورې دوی خلق دین خور کی درته او تر قیامته پورې عبادت وشي. نو زمونږ د عبادت او زمونږ د ایمان او دین د چا د برکت شو؟ د حضور پاک د برکت. دا الله توفیق دی او د نبی علیہ السلام خواري ده، هغه الله را لېږلی دی، هغه له الله معجزات ورکړي دي، هغه له قرآن الله ورکړی دی، هغه له طاقت پروردګار ورکړی دی، هغه له لویي او عظمت الله ورکړی دی. نو د الله توفیق او د حضور پاک او د هغه د ملګرو محنت نو زمونږ د ایمان د هغه د برکت نه دی. لوی احسان یې مونږ سره کړی دی، الحمدلله. مالونه یې څومره صحابو له ورکړي دي، او تر ننه پورې چې مونږ یو بل له مال ورکو دا ټول د هغه برکت دی. چې صبر راتلل حضور پاک پریښې نه دي، فوراً به خیرات کول، یو شی نه دی پریښې. د وفات په وخت کې چې کله وفات کیږي، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ته وی هغه تاخ کې څه شی پروت دی، وی هغه د خیرات کا، وی د الله رسوله خیرات کوم. بیا ورته وی هغه چاله شابه ورکا، وی د الله رسوله ورکوم. بیا دې تپوسو کا شی د چاله ورکا، وی صاحب ستا درد د وجه نه نشم پاسېدی، ستا تکلیف دی کنه، ته لږ په قلار شې نو پابسم. وی ستا څه ګمان دی په پیغمبر چې الله له ملاقات له لاړ شو کور کې مال پرېږدي، فوراً شابه دا خیرات که بیا راځه. مسکینان به ولیدل، یو ځل د بهر نه مسکینان رالل، یو سړی راغی شلېدلو جامو کې ورته ټینګ نشو نبی علیہ السلام. نن خو موږ د مسکین فقیر نه تختو، دروازه ورته بنده. چې ویلید نبی علیہ السلام ادراو، ویله ګودرېږه دقه ځای کې، او صحابو ته وی څوک به چې د سره امداد وکړي. خلق لاړل صحابه کرام، فوراً ګوره د حضور پاک خبره د خولې نه وتله او عمل سمو. دومره مال یې راوړو چې ډېري په جومات کې ولګېدل، ډېري پیدا وړه. د چا غم به برداشت کولی نشو، د صحابه د چا لوږې برداشت کولی نشو. او دا نن چې دا مونږ خیراتونه ورکو، مونږ نه وایو هلکه نبی علیہ السلام وجې ورکوه، دا هغه برکت دی. دی گاونډي له ورکوه، دی رشتہ دار له ورکوه، دا صدقه ورکوه، دا ډوډۍ ورکوه، دا خیرات کوه. دا چا ویلی دی؟ دا حضور پاک ویلی دی. تر ننه پورې چې دا صدقه او خیرات مونږ کوو، دا الله او رسول ویلی دی مونږ ته مونږ ورکوو.
دا لارې راته الله او رسول ښولې دي، دا غریب راته الله او رسول را مخکې کړی دی. نو د مالی احسان دا هم د حضور پاک د طرف نه دی. د محبت یو احسان چې څوک چا سره وکړي، د ایمان او د عمل نه لوی احسان حضور پاک نه علاوه بل چا نه دی کړی. او دا مالونه چې دا مونږ ته په حلاله طریقه ملاویږي او بل مسلمان لی ورکو او حلال تجارت کو، دا د هغې د برکت نه دی. نو دا ښېګړې چې څوک چا سره وکړي، ما وختي درته ووې، نو بیا به مینه ورسره کوې که به نه کوې ورسره، خامخا به کوې. قرآن شریف کې الله خو اوس وروڼو یو خبره باندې ځان پوه کې، مینه څه ته وایي؟ مینه دې ته نه وایي چې زه وایم چې زما محبت دی، د خولې خبره نه ده. په خوله خو منافقین هم به نبي علیه السلام ته وایي زمونږ در سره ډېره مینه ده. مینه دا د زړه مینه ده، او د زړه مینه مونږ ته الله ښولې ده چې مینه څه ته وایي. رب العالمین نه تپوس کوو، الله چې څوک تا سره مینه کوي د دې نښه څه ده؟ الله نه تپوس کوو، ځه نورې خبرې رستو کوو. چې څوک وایي زما الله سره مینه ده، دې به څه کوي؟ مینه څه ته وایي؟ الله وایي قرآن شریف کې قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني. وایي که نبی علیہ السلام ته فرمایي ته ووایه دې خلکو ته، قل ووایه ورته ان کنتم تحبون الله، که تاسو وایئ چې مونږ الله سره مینه کوو، نو یوازې دا نه چې په خولې وایي چې خدای زما در سره مینه ده، او په تسبو لګې اړی چې زما در سره مینه ده، نه نه نه، فاتبعوني، نو ورته ووایه چې زما تابعداري وکړې. اوس مینه د الله سره د پیغمبر علیه السلام په تابعدارۍ کې شوه. چې څوک د الله د رسول د پیغمبر تابعداري کوي، خو د الله وایي که نه، الله وایي دې ما درولېږله د تابعداري وکړه، فاتبعوني، ورته ووایه چې زما تابعداري وکړي. نو چې د نبی علیہ السلام تابعداري دی وکړله، اوس پته ولګېده چې دا ستا الله سره مینه ده. او که د پیغمبر علیہ السلام تابعداري نه کوې، نو دروغجن یې په دې خبره کې. ولکم فی رسول الله اسوة حسنة. ګوره قرآن شریف کې الله وایي، ځانه خبره درته نه کوم، ولکم فی رسول الله اسوة حسنة لمن کان یرجو الله والیوم الآخر. وی چې څوک الله سره مینه کوي او د امید چې زه خپل الله ته ورسېږم، او څوک د آخرت ورځ مني، نو د ده دپاره پیغمبر علیه السلام نمونه ده، د حق نمونې په شان مزان برابروي. دکان ته سړي ټوکړه یوسي، وایي داسې ټوکړه راکړه، نو که رنګ کې لږ هم فرق یې، نو وایي نه بل دکان ته ځي. داسې ده که نه ټوټې، یاره دا خو هلکه داسې ده، نه نه دا لږه شوخه ده، تا 14 پیکه ده، بل لځي. بلکې وګوري نه دم پیکه ده، بل لځي. په ټولو دکانونه نمونه ګرځئ، دکاندار ورته ویل که دا ورسره برابر ده، نه یاره دا نه ټیکږي، د کور نه واپس درته نشم راوړی. هغسې چې رنګ کله پیدا کړي، بیا څه وایي، یاره جي دا کمزورې ټوکړه ده، دا زما والا د ښه کارخانې ده، بل دکان لځي. نو په بناوټ کې هم هغسې ګورې چې دا کومه دې وړې ده والا، او په رنګ کې هم هغسې ګورې چې څنګه دې والا وړې ده. او که هغه سړی ده د هغې نه په رنګ کې لږه کمزورې در کوي، او یا په بناوټ کې کارخانه کې لږه کمزورې در کوي، بیا نه قبلې. نو ستا دپاره رسول الله مبارک نمونه ده. ولکم فی رسول الله اسوة حسنة. که عقیده کې د هغه سره لږ غوندې فرق و، لږ غوندې فرق، هغه شان عقیده دی نه ده. که شکل کې د هغه سره لږ غوندې فرق و، هغسې دی نه دی. که په اخلاق او په کردار کې د هغه سره لږ غوندې فرق و، هغسې دی نه دی. که په عمل کې د هغه سره لږ غوندې فرق و، هغسې دی نه دی. نمونې سره د ځان برابر نه کو. دعوه د دروغجنه ده. قرآن وایي زه نه وایم. لمن کان یرجو الله، چې څوک د الله د مینې امید لري، د الله د ملاقات امید لري، چې خدایه تا سره مینه ده، تا سره به ملګری کېږم، ته به را سره امداد کې، تا سره به ملاوېږم د قیامت پر ورځ، او ستا ملاقات او دیدار به کوم د قیامت پر ورځ، او د جنت کې به تا سره دیدار کوم، او د آخرت لویه ورځ به نه مګورې، تا سره دیدار به کوم. که دا امید دې وي، نو نبی علیہ السلام نمونه د هغسې ځان برابر کړه. یوازې د خولې خبرې نه دي، ځان ته 15,000 کرته عاشق رسول وایا، او چې کردار دی د حضور پاک نه نو ته دروغجن یې. قرآن وایي، قرآن کې الله څه وایي؟ اطیعوا الله و اطیعوا الرسول. د الله تابعداري وکړه او د پیغمبر تابعداري وکړه. اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، د الله تابعداري وکړه او د الله د پیغمبر تابعداري وکړه. که د الله تابعداري دې ونه کړه او د الله د پیغمبر تابعداري دې ونه کړه، دروغجن یې. ومن یشاقق الرسول، قرآن شریف کې وایي، درته د قرآن د خبره کوم،
ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع سبيل غير المسلمين نوله ما تولى ونسله جهنم وساءت مصيرا. قرآن شریف کې الله وایي سوای چې کوم انسان چې د پیغمبر مخالفت کوي ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، هدایت تر تخکاره ده چې د پیغمبر څه شکل او څه کردار او څه عمل او څه عقیده ده درته پته ده، پته ده، چانم پته نه ده. من بعد ما تبين له الهدى، د پیغمبر عقیده مرته ښکاره ده، د هغه عمل هم ښکاره دي، د هغه اخلاق هم ښکاره دي، د هغه شکل هم مبارک هم معلوم دی، د هغه تعلیمات هم ښکاره دي چې هغه دا حلال دی او دا حرام دی، هر څه ښکاره دي. ويتبع غير سبيل المؤمنين، ويتبع غير سبيل المؤمنين، او د مسلمان د ډلې نه بل طرف ته روان دی. مسلمان ډله یو سوی دی په بل طرف روان دی. نه نه دا ټول دروغ وي، دا زما د خبر رښتیا ده. قرآن شریف کې الله سوی ويتبع غير سبيل نوله ما تولى ونسله جهنم، زوی چې دا کم عقیده را دی باندې به وجنم او جهنم ته به داخلو وساعت مصيره. د پیغمبر علیه السلام تابعداری دا اصل عشق او اصل محبت دغه دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله مدینه شریفه ته تشریف یوړو نو په قباء کې سوار لسیاسلی رشوه تیرې کړې. دا اوس کوم ځای کې جمعات ته مسجد قباء. د دې نبی را روان شو مدینه شریفه ته راته، نو په لاره د ماشومان بچي ورته ولاړ دي او بیبیان دي ورته په کوټو ناستې دي، دا د مخ د پردې آیتونه لا نو نازل، او په دې لاره کې لوی استقبالیه جوړه ده او چا سره تنبلونه دي هغه وایي، او ماشومان لګیا دي طلع البدر علینا من ثنیات الوداع. داغه درونه د قبا د درونه مونږ ته د څوارلسمې سپومې راښکاره شوه. وجب الشکر علینا ما دعا لله داع، تر څو چې زمونږ جون دی که نه نو مونږ د نبي علیه السلام د دې راتلو شکریه ادا کوو. دا ماشومان لګیا دي. حضور پاک به هغه ماشومانو په سر باندې لاس راښ که بچو ما سره مینه ده او د الله رسول زمونږ ډېر خوښې، ښه زما هم در سره مینه ده. ښه ګوره د هغې د هغه خولې د الفاظو نه او د هغه کردار نه معلومېږي زمونږ د سره مینه شته. استقبالیه روانه ده جوړه ده. یو برخوردار دی نوجوانه لږ د طلحه ابن برا رضی الله عنه، نوی بالغ دی، نوجوان دی، هغه د نبی علیہ السلام د دې اوښې مبارکې نه کله یو خوا تاویږي او کله بل خوا تاویږي. حضور پاک ورته آواز ورکړه بچې برخورداره دلته راشه، دا ولې تاویږي را تاویږي؟ احبک یا رسول الله، دا الله رسول ډېره زیاته مینه مې ده در سره، ډېر مې خوښې، د دې مخ مخ ته دې ګورم او در سره منډې وام ډېر خوند راکوي. او زه دعوه خو وکړه چې زه عاشق یم ستا او زما در سره مینه ده، لیکن نبی علیہ السلام په دې پرې نه ښود چې او واقعي ستا ما سره مینه ده. ورته وی ښه ما سره دې مینه ده؟ وی او نو بیا خو به زما خبره هم منې که نه؟ ګوره خبره دلته عمل او منلو راله. وی او بلکل به منم. وی ښځه لاړ شه دا توره دې یوسه او پلار دې مړ که او سر یې دلته ماله راوړه. اوس دې منم ګورم به هغه حاجي صاحب وایي که نه، اوس په پسه چې معلومېږي چې ایمان لري څوک چې ستا مینه د خولې ده او که حقیقي محبت او مینه دی ده. که د خولې مینه دی نو اوس به وایي چې یاره جي پلار به څنګه مړ کړم، شل بانې به اوس راته وکړې، یاره جي پلار به څنګه مړ کړم، یاره زما خو له ګوتې نه ورځي، یاره جي ما سره خو ډېر احسانونه کړي، زه خو یې ماشوم لوی کړی یم، یاره که دا خبره پکې نو بیا خو زما دا ایمان نه دی خوښ، یاره جي تا رښتیا وې چې پلار مړ کا، هسې نه اورېدلې مې غوږ کې مې فرق نه، هسې نه جي خولم نه خطا شوې، وره شل بانې خو کېدی شي که نه، دا څه رښتیا وایه چې دا پلار مړ کړم؟ دا یو خبره نه کوي، ټکې د خولې نه نه وباسي. وی ښه جي؟ وی او وی دقه یو 2 منټه راته وګوره اوس به زما د پلار سر ستا په دا خپو کې پروت دی. مینه دې ته وایي، مینه د عمل نوم دی، عمل. فاتبعوني، الله وی که ما سره دې مینه د پیغمبر علیه السلام ته فرمایي ورته ووایه چې زما تابعداري وکړې، او که تابعداري نه کوې زما نو دا ته دروغ وایې. بیا هیرو درته یو لنډ مثال در کوم، په عقلي مثال در کوم. د چا چې ما سره مینه زما خبرې به خوښې که نه، او که ما ته وایي چې ستا دا خبرې خو مې د بلا نه بدې شي نو د ما سره مینه نشته، دا دروغ وایي. او چې ما سره یې مینه نو بیا به زم خوښ یم او زما عمل به خوښ، زه خو د عمل د وجې نه به ما سره مینه کوي که نه.
که زما عمل خراب وي نو بیا خو ته ما سره مینه نه کوې. زه دې په خراب عمل ولیدم نو یا بچو خود سره خو موږ عمل لري، عمل د وجې مینه کوله چې دا عمل یې خراب دی موږ پې څه کوو. د سره خو موږ د خبرو د وجې مینه کوله چې دا خبرې خرابې دي نو بیا پې موږ څه کوو. داسې ده که نه ده؟ نو دا مینه چې موږ کوو د پیغمبر علیه السلام سره خو په دې وجه کوو چې د هغه عمل د الله ښودلی شوی عمل دی، د هغه اخلاق د الله ښودلی شوی اخلاق دی، نو د هغې تابعداري به کوې. دا خو پاکې خبرې دي. وی ښه صاحب اوس به زما د پلار سر راشي ستاسو په دا خپو کې به پروت وي چې منډه یې کړې تورې له شلنګ ورکړه او قبایلي خلک و تورې به ورسره وي. نبي علیه السلام زر ولا آواز ورکړي دې خوا راشه برخوردار دې خوا راشه. وی موږ په چا پلاران نه وجنو ښه، موږ شریعت خدا دی چې د مور او پلار به احترام کې قدر او عزت پې کې، پلاران په چا نه وجنو. خدا مې ته کتې چې ته په دا خپله مینه کې رښتونې او که دروغجنې مینه دې ته وایي. صحابه کرام په خپله مینه کې رښتونې وو، زما د قسم په خدای کې رښتونې. حضرت عبدالله ابن زبیر رضی الله عنه حضور پاک دا وینه وښکله په اخکر کې به یې پخوا وینه ایستله، اخکر کې هغې کې یې وینه ویستله. عبدالله ابن زبیر له یې ورکړه، وی دا یو څو چته پټی کا، مطلب دا و چته یو غاړې ته خښه کا. چې لاړه هغې وڅکله. چې راغې نبي علیه السلام مبارک چې تپوس کوي وی عبدالله وینه دې څه کړه؟ پټه دې کړه؟ وی یو صاحب. وی کوم ځای دې پټه کړه؟ خېټې ته یې ګوته ونیمه، وی دلته مې پټه کړه. ور یاد ساتئ وینه پلیته ده خو د حضور پاک نه ګورئ، د هغې وینه پاکه ده، د هغې لاړې پاکې دي، د هغې خراش کې پاک دی. د بخاري کې راځي د حدیبیې په مقام کې صحابه کرام ورته مخامخ ناست دي او حدیث د بخاري کې دی وی خراش کې به یې د خولې نه چې غورځاو نو ځمکې ته نه دی لګېدلې، صحابو به په خپلو لاسونو کې راغېشته او ابې په خپل مخ مږه. نبي علیه السلام دا ورته نه دی ویلي چې دا خو تاسو څه کوئ، دا خو ښه خبره نه ده. نو د پیغمبر علیه السلام په لاړو او د هغې په وینه او د هغې په فضلاتو به د بل چا قیاس نه کوی. ګوره وی پټه به کړه، دلته مې پټه کړه. نبی علیه السلام ورته فرمایي وی کوم وجود کې چې زما وینه شامل د جهنم اور پې حرام دی، دې ته مینه محبت وی. عبدالله ابن ابی منافق دی، رئیس المنافقین، د ټولو منافقانو سردار. یو جنگ له نبی علیه السلام تلو، هلته ګودر و د اوبه خو به کمې وې، نو په هغه ګودر باندې د یو مهاجر او د یو انصاري جګړه شوه. یو کس اوښه مخکې کوله، بل ویې ورېږه زه مخکې کومه، خامخا جګړه راځي. مهاجر لګې شو، د هغه انصاري نه څپېړه وویسته. انصاري چغه کړه یا للانصار، ای انصارو راشئ زما امداد له. مهاجر چغه کړه یا للمهاجرین، ای مهاجرین راشئ زما امداد له. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې دا خبر اورېدله وی دا بدبویه خبره مې څنګه اورېدله، دا خو بدبویه خبره ده، خرابه خبره ده. قومیت خو په اسلام کې نشته چې د قومیت په بنیاد جګړې کوي. دا مهاجر دی او دا انصاری دی. انما المؤمنون اخوة، ټول مسلمانان یو ورونه دي. دا قوم او قبیله دا خو خدای صرف دې له پیدا کړي دي چې تاسو په یو بل وپېژنئ. جعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، چې یو بل پې وپېژنئ. دا خو د پېژنګلو نښه ده چې دا افغاني دی او دا پاکستانی دی او دا ترکی دی او دا پښتون دی او دا پنجابی دی او دا چینی دی. قومیت صرف د پېژنګلو نښه ده، د بهترۍ نښه نه ده. لا فضل لعربي على عجمي، د عربي په عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأبيض على أسود. تور له سپین او سپین له تور فضیلت نشته الا بالتقوا، په تقوا فضیلت دی. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. تور بلال دی تور او مسافر د بل وطن دی، زړه کې تقوا ایمان پروت دی، د ابو جهل او ابو لهب نه خدای ته بهتر دی. نو نبی علیہ السلام په دې سخت غصه شو چې دا مهاجر دی، مهاجر ته ولې آواز وکړه، او د انصار دی انصاري دی، انصارو ته ولې آواز ورکړه. دا خو پلیته او بدبویه خبره وکړه. دې نه خو فرشتو له بوی ورځي، کرکه ورځي، الله له بوی ورځي، کرکه ورځي. وی صاحب دا دغه چلو شو. خیر دی رونه دی یو بل وهي، معافي به یو بل نه غواړي، بدل به یو بل نه ولا واخلم. دیکھ یو رئیس المنافقان و سردار و عبدالله ابن ابی، هغه خو به تلاش کو کنه. دا منافقان لګي دین کې ګوت نقطې ګوري، لګه نقطه پیدا کړي نو بیا پراپګاندا کوي. هغه چې وریدل د خدا مدینه ښا دا مهاجر راغی زمونږ سړی وه، داسې به ورځ راشي مونږ به خپل وطن نه مباسي. او ما درته نه وی چې دې خلکو له عزت مه ورکوئ. هغې باندې بعضې انصار هم خپه دله غوندې جوړه شوه. بعضې منافقان هم خبره وکړله لئن رجعنا الى المدینه
لا یخرجن الاعز منها الاذل. الله چې ویلېږه خپلې مدینې ته واپس شو، ده خو وی چې راشه ډله مې جوړه شوه، انصار مې ملګري شو، دا مهاجر به وسو باسو لرې به که مدینې ته لاړو که نه نو موږ د عزت خلک یو. د عبدالله ابن ابی وی زه عزتمن یم، او عیاذا بالله نبی علیه السلام او د هغه ملګرو ته ذلیلان ووی، دا به وباسو پرېږدو به نه. یو صحابي لاړ، لیکن چې دا خبره وکړه صحابه وی مونږ خو هلکاسې ټیک ده د قومیت په بنیاد را کې جذبه راله، خو ته خو بل خوا لاړې. سوال نه پیدا کېږي چې مونږ به دې ته ذلیله ووایو، ځان ته به عزتمند ووایو. د دې پوه شو چې په دې خبره کې خو مې چا مرسته ونه کړه، نو دې بیا د خپلې خبرونو وروستو قسمونه یې خوړل. قرآن شریف یو صحابي لاړ نبي علیه السلام ته الوی. صحابي وایي چې ډېر پریشانه شوم، کور کې ناستم چې خدایا د نبی علیہ السلام ته خود دروغجن ښکاره شم. وی چې ما ته دروغ وی، نو قرآن شریف کې الله دا آیت نازل کړ، ویلی عبدالله منافق دا خبره کړې ده، په دروغه قسمونه خوري. نبی علیہ السلام هغه صحابي پسې استازی ویلېږي، دی خو راشه وی الله ستا تصدیق وکړه، ښه دا خبره ده کړې ده. نو زوی سوچه مسلمان دی، د دې عبدالله ابن ابی منافق زوی سوچه کره مسلمان دی چې هغه خبر شو، راغی نبی علیہ السلام ته کېناسته، وی د الله رسوله ما اورېدلي دي چې تا زما د پلار د مرګ حکم کړی دی چې دې مړ کې، نو صاحبه که د ما د پلار د مرګ اعلان دې کړي د بل چا په لاس یې مه وژنه، ما ته حکم وکړه چې دې مړ کړم، هسې نه بل څوک پې غذار کوي او ما کې هغه د پلاروالی هغه جذبه راوچته شي نو ما زه ګډوډ نه شم. ما ته حکم وکړه زما د پلار سر به ستا په دا خپو کې پروت دی، اوس 2 منټه کې. وی نه ما خو داسې نه دي ویلې، زه خو ستا پلار نه وژنم. سره د هغې لاړ، سره د هغې او پلار یې د ګریوان نه ونیوه او د اس نه یې راکوز کړ، وی راکوشه. او تاریخ لیکي چې د دې عبدالله ابن ابی او د زوی په منځ کې ډېره زیاته مینه و، ډېر زیات محبت و، انتهایي زیات. ورته ویل څه کې هلکه او د دواړو عبدالله نوم، عبدالله ته څه کې زه ستا پلار نه یم؟ وی یې که نه او زما ستا مینه محبت. وی بابا مینه محبت بالکل منم، ارڅه منم، خو تا د نبی علیہ السلام په شان کې ګستاخي کړې ده، تا هغه ته ذلیله ویلې دی او ځان ته د عزتمن ویلې دی. قسم په خدای که برداشت کولی شم. پلار څه ته وایي اوس راکوزې که او توره یې ورته ونیوله، وی سر ده نه پرې کوم. اوس به ته وایې چې زه ذلیل یم او نبي علیہ السلام عزتمند دی، هله به دې پرېږدم. چې پلار پوه شو چې دی خو اوس ما وجنې، وی زه ذلیل یم او نبي علیہ السلام عزتمند دی. وی بیا ووایه، وی زه ذلیل یم او نبي علیہ السلام عزتمند دی. وی بیا ووایه، وی زه ذلیل یم او نبي علیہ السلام عزتمند دی. نو پرېښود. دې ته مینه وایي. نن زمونږ بعضې ګنده پلیت خلک به میدان ته راوځي نو د پیغمبر علیه السلام په جامه به دا غورځوي. ښځه ده اوس د پارلیمنټ د اسمبلی، هغې صاحبه ما بل پیش کړی دی په اسمبلی کې چې د نبی علیه السلام د ناموس د عزت د پاکستان قانون. یاره زه خو عجیبه، زه خو یم د قانون مثال د جولاګي د جاله دی. بس د جولاګي جاله کې مچ نښلي، ماشه پکې نښلي او مچ پکې نښلي، خو که مرغۍ پرې راله نو جال هم ځان سره وړي. داسې ده که نه ده؟ که مرغۍ پرې راله نو بیا جاله ماله ځان سره یوسي. دقه مثال دی رونو خفه کېږئ ما. قانون شته لیکن غریب سړی پکې نښلي، بې پیسو سړی پکې نښلي، او که چرته غټ پرې راغی د غټ خلاف څوک ګوي کوم ځای کولی شي. غټ خو پیسې استعمالوي، سفارش استعمالوي، دولت استعمالوي، بیا قانون هم ځان سره په مخه کې. بیا هم یو نرتوب پکې وشو چې یو عدالت فیصله دا ستا یو قانون دی د ملک، او خبر یې چې دا په څونه محنت جوړ شوی دی دا قانون. ستا د ملک قانون کې دا دی چې د پیغمبر علیه السلام په شان کې چم ګستاخي وکړه دله به سزای موت میلاویږي. دا ښه قانون دی او دا څونه په سخته جوړ شوی دی، تاسو دې نه خبر، دا تاریخ ما ته معلوم دی. مفتی صاحب، مفتی محمود صاحب دې خدای وبخي، مولانا غلام غوث هزاروي صاحب دې خدای وبخي، مولانا یوسف بنوري صاحب دې خدای وبخي، دا اکابر علماء او د بوټو دورو، ذوالفقار علی بوټو دورو وزیر اعظم، او دا قانوني منظورول غوښتل چې د پیغمبر په ناموس چام حمله وکړه، داغه په عزت چام حمله وکړه، داغه په جامه چام داغه غورځاو، دته به سزای موت میلاویږي. دا قانون یې جوړاو. خدای اوس بوټو سره څوک او هغه زمانه کې داسې خلک راوته و چې هغې به په دې حملې کولې، د نبي علیه السلام خلاف به ګستاخۍ کولې، دا قانون یې نو قد جج به پرېښودل
چا به پیغمبر علیه السلام خلاف سازشونه کول، چا به په حدیثو باندې خبرې کولې. دا خو د انګریزانو یو فتنه را روانه ده کنه، هغې خو کوشش کوي. او چا به څه کول چا به څه کول، خو د پیغمبر په ناموس حملې شروع وې ځای په ځای د پیسو د وجې نه، او قانون ولا نون جج به پرېښودل. دا قانون جوړول غواړي. دا ټول علما په جرګه لاړل بوټو صاحب له، دا خبره ذهن کې واچوي، ټول په جرګه لاړل، علما، مشایخ، بزرگان. دا هغه ټیم و هغه چې موږ تا سره ملاقات کوو. خبره به ورته څنګه کوو که موږ ورته وکړو، دی و چې نه منم. منو خو به پې خامخا تحریک به چلو، قوم به راوچتو، خو که په اسانه کار وشي نو ښه به. د دې لاهور یو شاعر و شاعر جمعیت و هغه زمانه کې نوم یې د مانه هېر شو. ډېر خشته شعرونه به یې ډېر خشته نظمونه به یې واضح ډېر خشته و. هغه مفتي صاحب ته مفتي صاحب ما ته یې پرېږدې زه ورسره خبره کوم. هغې ویل چې ته به ورسره څه خبره وکړې، دا خو اهمه خبره ده، ته پرېږده، دا به موږ دې په دلایلو پوهیو. دا د ذهن کې به دا موږ اچو چې دا د قرآن وینا ده، دا د حدیث وینا ده، دې به پوهیو چې دې موږ پوه کړو. او ته خو شاعر یې، لکه د جذبه شته، خو ته دا نشې کولی. دا به یا زه ویم یا به مولانا غلام اوس هزاروي صاحب به وي یا نور علما به وي. نه نه وایي تاسو صاحب ما یو طرف ته کې زه خبره کوم او تاسو ګورئ چې دا خبره کېږي که نه کېږي. ټول ول اختیار ورکړو، ډېره ښه ده، توکن. ټول علما کرام رالل او په کرسو کېناستل. بوټو صاحب هم راغی، هم په کرسی کېناست. دا چې چا وې زه به خبره کومه، دی راغی په ځمکه کېناست. اوس ګیره سپینه ده، سپین ګیرې ده، په ځمکه کېناست. بوټو صاحب ورته پاسه په کرسی کېنه. وی صاحب زما یو درخواست دی، هغه به منې له به په کرسی کېنه. وی ته خو کېنه په کرسی، خبرې کوو که نه، دا خو لکه بېادبي بېعزتي ده، زم بیا ودرېږم. هغې سړی خو احترام کوي که نه، ته نه ودرېږې زم بیا ودرېږم. او دې ورته په جلا شو او دا خپله زولی ورته دقسې د خپو کې بوټو صاحب ته خوره کړه. وی بوټو صاحب دا ټول علما دله په جرګه راغلي دي، او دا په جرګه چا رالیږلي دي؟ دا د حضرت حسن او حسین او فاطمې بیبي د طرف نه په جرګه راغلي دي. دا مولیان دي، د خپل پلار فاطمې رالیږلي دي، حسن او حسین رالیږلي دي، د خپل پلار د ناموس سوال او د زولی کې خیر غواړي، تا نه غواړي، دا رالیږلي دي. وی بوټو صاحب دا زولی زما نه ده، دا د بیبي فاطمې زولی وګڼه، دا د حضرت حسن او د حسین زولی وګڼه. مونږ په دې کې د نبی علیه السلام د ناموس خیر تا نه غواړو، دا مینت ته گزاري درته کوو. ستا خپو کې دا زولی پرته ده، دا زما زولی مه ګڼه، دا د مفتی محمود زولی مه ګڼه، دا د غلام غوث هزاروي زولی مه ګڼه، دا د حضرت حسن ماشوم زولی وګڼه، دا د حضرت حسین ماشوم زولی وګڼه، او دا د بیبي فاطمې با پرده زولی وګڼه. هغې د خپل پلار او د خپل بابا عزت غواړي، ناموس غواړي، دې زولی کې د خیر په شکل یې دنه غواړي. او دا د بیبي عایشې زولی وګڼه، هغه د خپل ښکلي خاوند عزت غواړي، خیر دنه په دې زولی کې د ناموس غواړي. وی په بوټو لرزه راله، په جړا شو، مقصد څه دی ما پوه کې. وی دا دنه غواړو چې څوک د ښکلي پیغمبر په جامه داغ غورځول غواړي چې هغه ته سزای موت میلو شي. وی منظور مې کدله، څوک به چې دا به ونه مني، څوک به مسلمان چې دا به ونه مني، خو زموږ پیغمبر دی. د پیغمبر په زولی چې څوک داغ غواړي او د پیغمبر په جامه باندې چې څوک الزام لګوي، خو مسلمان نه دی. او چې مسلمان دا کوي خو مرتد دی. مسلمان چې د پیغمبر په جامه داغ غورځوي خو مرتد شو، د مرتد حکم خو سزای موت دی. بالکل دا منظور دی، دا قانون بالکل منظور دی. ته به څوک وایي چې دا به نامنظور وي. دا قانون د علماو په خیرات غوښتی دی په زولی کې. او افسوس دا دی د هغه چا نه غوښتی دی چې همدا هغه پارټۍ حکومت دی. دا قانون ختمه و، دې کې ترمیم وشي. دا ولې امریکا خوشحاله و؟ امریکې هم دا نه دي ویلې. دا هغه خانخوی قصه ده، امریکې ته ځان ښه کول غواړي. خدای امریکا تباه و برباد کړي، ځان ورته ښه کول غواړي چې امریکې ته زه ځان ښه کړم. یعنې امریکا که درنه مطالبه وکړي نو ته ورته ووایه چې ستا قانون چې دی حضرت عیسی علیه السلام ته چې څوک دغه وکړي، بېعزتي وکړي، نو د هغه سزا یې موت. امریکا کې دا قانون دی. زما پیغمبر دی عیسی علیه السلام، زما هم دغه عقیده ده، خو ستا خو دا قانون دی که نه، نو ته خپل قانون برقرار ساتل غواړې. زما قانون ټولې به ته وی. زه دا هم ویم چې امریکې به دا مطالبه نه کړې، خدای د امریکا تباه کړي، دوی ورته ځان ښه کوي. خدای هم بېخو باسه ظالمانو. د دنیا نورې خبرې لږې دي چې قوم پې مشغول کړي، نور دفعات لږ دي چې پکې ګوتې وهې. نو راپاسې د مشرف په دور کې دا لوبه شروع شوه. دا قانون ختمه و،
عوام شکر الحمدلله په عوامو کې جذبه شته. عوام روتل مشرف ته چې پته ولګېده چې اوس خو ته اور لګي اخې واپس کړ، نو دا بل طرف نه روته. رونو چې سا را نه وځي سا نو چا سره به میلاوېږي؟ لومبې تپوس به د چا کېږي؟ د دې به کېږي چې من ربک رب دې څوک دی. لومبې تپوس ده. دویم تپوس به څوک کوي؟ د پیغمبر علیه السلام متعلق. او علما لیکي وی نبی علیه السلام به ورته قبر کې مخامخ کی، حجاب پرده به ختم شي او نبی علیه السلام به مخامخ ورته وښیي دا څوک دی؟ الله نو چې تا د پیغمبر په جامه تا غورځولی دی او ته د هغه جامه ککړی او تا د هغه ناموس ته تیلې والې ته به هلته څه جواب ورکوې؟ او بیا د قیامت په ورځ به ته امید لرې زه مسلمان یم او زه به د پیغمبر علیه السلام د جنډې لاندې جنت ته ځم. څه سترګې لګولو شان خو پرېږده کمبخته، څه ناسه شان خو پرېږده چې سترګې خو ورسره هلته ولګې، لږ مخامخ ورته ودرېږي، لږه حیا خو وکړه، نورې خبرې لږې دي، لږه ستا په زړه کې دا ټیکم نره ټیکم نره، نو د 18 کروڑو مسلمانانو خیال خو ساته. مسلمان به چرتم چې مسلمانی دا به ونه غواړي. او تاسو ولیدله او به وینئ انشاءالله العزیز، دا به وینئ چې خدای پاک به دا خلک ذلیلان کوي، رسوا کوي به. چا چې د الله ذات پورې ټوکې کړي دي الله مهلت ورکوي، چا چې د حضور پاک ذات مبارک پورې ټوکې کړي دي خدای ذلیلان کړي دي. حضرت عبدالله بن مسعود فرمایي وی نبی علیہ السلام د بیت الله په خوا کې سجده ولګوله. ابو جهل هغه ځای نه چغې کړې څوک به لاړ شي فلانکې قصاب خانې ته چې یو پیروان راوړي، پیروان، او د ده په دې شا باندې وغورځوي. عقبه بن ابي معیط یو ظالم هغه پاسېد وی دا کار به زه وکړم. هغه لاړ یو ډک پیروان یې راوړه د وینو زو ډک. وی څه ورسره وکړم چې نبي علیه السلام په سجده پرېوته، وی دا پې د پاسه واچوه، په ملا مبارک یې ور د پاسه واچوه. حضور پاک هغسې په سجده پروت و. بی بی فاطمه راله ماشومه. عبدالله بن مسعود وی افسوس ارمان نو که د ما طاقت وی دا به یې ولې کول، خو طاقت مې نه شو لرلی. فاطمه ماشومه را منډوي 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 راله، هغه ته غورځو. حضور پاک سر مبارک اوچت که اللهم علیک بقریش علیک بابي جهل، خدای د ابو جهل راونیسه، خدای دا عتبه دا ولید دا فلان کې دا فلان کې چې کم کسانو اوه کسانو نمونه یې واخیستل، خدای دا راونیسه. څومره نیاز بند نبی علیه السلام دعا خدای قبوله کړه په هغه ساعته، خو لږ صبر یې ورته وکړ. 15 کاله پسې یې راونیول خو راوینیول. بدر کې مردار که چقړې پرتې وې بیا. نو خدای صبر کوي درته، د خپل پیغمبر دشمن ته صبر کوي، ستا دشمن ته صبر کوي، خو بیا چې راونیسي نو بیا داسې سزا ورکوي چې بیا پې د خلکو رحم راځي. نو د نبی علیه السلام نورې قصې لږې دي، زه حیران په دې شم دې پسې به ګوتې شروع کړي. دا قانون بدل کا، دا دفعه کې وباسه، دې دفعه کې ترمیم پکار دی. پلیته ډمه ښځه به هم راپاسي دا خبرې به کوي. پلیته ډمې ښځې له څه حق دی چې هغه د پیغمبر په شان کې ګستاخي وکړي. جناب هغه صحابي متعلق خبره مې کوله نو نبی علیہ السلام مبارک دراغې مدینې شریفې ته یو څو ورځې پسې تپوس وکړ یاره د دې هجرت په دې سفر کې یو هلک و طلحې نوم و، طلحې ابن برا نه ښکاري. چا ورته وی صاحب هغه خو بیمار شوی دی. وی دی چې مونږ یې تپوس وکړو. نبی علیہ السلام مبارک یې لاړ تپوس ته، چې تپوس ته یې لاړ نو دی په کټ پروت و، بیمار او اخیري بیماري یې وه. حضور پاک مبارک ورته ور مخامخ شو نو دواړو یو بل ته وجړل. نبی علیہ السلام ته خو رایاد شو هلک دی، هغه وجړل. نبی علیہ السلام ورته تسلي ورکړه برخورداره خیر دې جاړمه، الله به دې جوړ کړي. وی نه صاحب په دې بیمارۍ نه جاړم او په روغ صحت پسې هم نه جاړم، جاړم په دې چې ته مې ولیدې که نه نو زما په زړه کې خدای پاک تا سره بې درېغه مینه پیدا کړه، نه مې زه به تا نه چرتم جدا نه شم، ستا پسې لوټه به ګرځم، پیزار به در پسې ګرځم، ستا خدمت به کوم، تا نه به چرتم جدا نه شم. نو بس په دې جاړم چې دغه ارمانونه ځان سره قبر ته مې یوړل، ستا خدمت مې نصیب نه شو. نبی علیہ السلام ته راووته او وی فرمایل وی دا هلک داسې معلومیږي لکه دې بیمارۍ کې مري، نو که دې وفات شو نو ما به خبره جنازه وپېزه کوم. هغه وصیت وکړه پوه شو. وی ګوره زما جنازې له نبی علیہ السلام راونه غواړی. وی ولې؟ یاره په لاره یهودیان دي، دشمنان دي، هسې نه پتلو یا په راتلو کې څوک تکلیف ورته ونه رسوي. ای مینه دې ته
خیر دې که زما جنازه د حضور پاک، حالانکه حدیث کې راځي چې څومره نیک سړی جنازې له بوځي نو بهتره خبره ده. او پیغمبر علیه السلام چې د چا جنازه وکړي خدای د هغه د جنازې د وجې نه په قبر کې رڼا پیدا کوي. وی خیر دی هغې دې زما جنازه ونه کړي، خو هسې نه په لاره پتلو پر راتلو کې څوک تکلیف ورته ونه رسوي. اتفاقا غریب مړ شو، صحابه په جنازه وکړه. سهار وختي نبي علیه السلام تپوس وکړه، دی راغه طلحه وی صاحبه خو بیګا وفات شوی دی، تاسو ته ما نه وی چې زه په جنازه کوم؟ وی حضرت تاسو خو فرمایلي، خو هغه دا وصیت وکړه چې هسې نه پتلو راتلو کې څوک ضرر نبي علیه السلام ته ونه رسوي، نو ما له جنازې له مه راغواړه. وی ځای چې زه په قبر جنازه کوم، ما سره ډېره مینه وه. نو په قبر یې وله جنازه وکړه او یو دعا یې ورته کړې ده. د حضور پاک ټولې دعاګانې ډېرې د محبت او د برکت ډکې دي، خو دا ډېره مزېداره ده. ورته ودرېده وی اللهم القت والحا، اللهم القت والحا بحيث تضحك إليه وهو يضحك إليك. یا الله دې طلحه سره داسې ملاقات وکړه چې الله ته ده ته خاندي او دې تا ته خاندي. زمارونو اصل سیز دا دوه دي بس، الله او د الله رسول سره مینه کول، او د الله رسول الله سره چې د مینې د هغه خبرو سره چې قرآن شریف دی هغې سره به دې بیا مینه، د هغه جومات سره به دې مینه، او چې د الله رسول سره دې مینه د هغه احادیثو سره به دې مینه، او چې الله او رسول سره دې مینه د هغې عمل او د هغوی دین چې درته څوک عالمان حافظان او طالب علمان دي سره به دې محبت او مینه به دې نښه ده، او تابعداري به کې د الله او د رسول. او که ته وایې چې نه تابعداري خو نه کوم، نو په مینه کې دروغجنې بیا رښتونې. او قرآن شریف کې الله وایي که ما سره مینه، حضور پاک ته فرمایي وته وایه فتبعوني زما تابعداري وکړئ یحببکم الله، بیا به ته معشوقی او الله به دې عشقي، ویغفر لکم ذنوبکم او الله به درته ګناهونه بیا وبخي، معاف به دې کړي. زمارونو بس د الله او د رسول د مینې نښه دا ده چې موږ به د الله او د رسول تابعداري کوو، او د الله ذات او د پیغمبر د ذات مقابله کې هتک بې عزتي او د هغې په جامه داغ دا به موږ نه برداشت کوو. او موږ په دې نه یو خو وخت چې دا قانون دی بدل شي. موږ وایو که د دې نه نورم دا قانون سختېدی شي چې سخت شي، چې انګریز او اغیار او پلیت خلک او د هغې جنتان د حضور پاک مبارک په جامه یا د الله په جامه څه قسمه داغ غورځولو جرأت ونه لري. لا یؤمن احدکم حتى اکون احب الیه من والده وولده والناس اجمعین، تر څو چې د دې خشته پیغمبر سره د خپل ځان نه د خپل پلار نه او د ټول مخلوق نه زیاته مینه اونه کې، تر هغې پورې ته مسلمان نشي جوړېدی. نو د نبی علیه السلام مبارک سره مینه محبت د ایمان نښه شوه، او د نبی علیه السلام په حق کې چې څوک بغض کوي، د مینې مقابله کوي، حسد کوي، بغض کوي، ګستاخي کوي، دا د جهنم خشاک دی. بیا زموږ علما لیکي یو مسلمان سړی مرتد شي، د کفر کارو کی، نو کدی بیا توبه وی، توبه وباسي، نو الله تعالی توبه قبول کی، واپس مسلمان شي مرتد. او محققین علما زموږ لیکي، فقهاو لیکلی دي چې هغه مرتد، هغه مسلمان چې دی مرتد شو او د پیغمبر په شان کې ګستاخي وکړو مرتد شو، د پیغمبر په شان کې ګستاخي وکړه، هر پیغمبر چې وي، که زموږ نبی علیہ السلام خو د ټولو پیغمبرانو سردار دی، نه د هر پیغمبر په شان کې چې کم مسلمان ګستاخي وکړه او دی مرتد شو، دی په توبه هم واپس نه مسلمانېږي. ولې پیغمبر د الله د طرف نه د امت ته هدایت لپاره رالیږلی شوی دی، دی به خلق الله ته بلي، ته به د قدر کې عزت پکې، او چې مسلمان شي ایمان پرې وړو د هغې نه پس ګستاخي کوي، دا ډېر مست دی، د توبه بیا الله تعالی نه قبلوي. خیبر کې یو لوی یهودي تېر شوی دی، ابو رافع د هغه نوم. خیبر د مدینې شریفې نه تقریبا 250 کیلومتره لرې دی ابو رافع. سخته ګستاخي به یې کوله د نبي علیه السلام مبارک په شان کې. خلک به یې راغونډول او هغې ته به هم د نبي علیه السلام بد وي، کافرو پسې به ته هغه به هم د نبي علیه السلام په حق کې را پارول، او سخت ګستاخو. نبی علیہ السلام مبارک یو ځل فرمایل دی ګستاخانه به څنګه چل ورسره کوو. تېره جمعه مې ویلي چې کعب ابن اشرف یهودي واقعه مې درته بیان کړې وه چې هغه د مدینې شریفې یو صحابي و د اوس قبیلې،
مدینه شریفه خو اوس او خزرج دوه قبیلې وې، هغه تلې هغه مردار کړو. نو دا بله قبیله چې و خزرج والا هغې وی یاره ارمان که زمونږ د لاس هم داسې یو کار وشي نو څه خبرې، زمونږ هغه نورو وروڼو خو یو کمال کړی دی که مونږ داسې وکړو. نو عبدالله ابن عتیق رضی الله عنه سره د خپلو ملګرو دا د خزرج قبیلې و. راغې نبي علیه السلام ته وی د الله رسوله که دې خوښه یې ورپسې به لاړ شو مړ به یې کړو. یاره وی انه قد آذى الله ورسوله، د الله او د رسول ډېره بېعزتي کړې ده، الله او رسول ته ډېر انتهایی ګستاخي کړې ده. نو که دا دې وکړه خو ډېر غټ کار وشي. وی صاحب اجازت راکوو اجازت څه دپاره 2.5 کیلومتره مزل کوي، د نبي علیه السلام د هغه ګستاخۍ انتقام اخلي، د نبي علیه السلام د هغه بېعزتۍ انتقام اخلي او د نبي علیه السلام مبارک په وینا باندې 2.5 کیلومتره کافي مزل دی. لکه زوی چې پینډۍ ته لړ شو بیا راشي دونه مزل دی. چې دی لاړه انتظار یې وکړه خو چې کله خیبر ته ورسېده او د قلا داسې قلا وه چې د دې یهودیانو دیم یهودي و، د دې به ډېر کورونه و، یو کور به و بل به و بل به و بل به و، او د ټولو کورونو نه به یې ګیر چاپېره یو مضبوط دیوال ته وکړي، غټه قلا به وه، هغې کې به یې غټ غټ برجونه جوړ کړي وو، هغې کې به غشو والا ناست وو چې په قلا څوک حمله ونه کړي. په قلا کې دننه بلا کورونو په شلګونو ډېر زیاته. نو د داسې وخت کې ځان ور ورسو د قلا د خواله ملګرو ته وایي تاسو دقه دی زما انتظار وکړئ او زه پېښه زما کار پېښه به تاسو به غلې ناست یې. ګوره تورې سره مالی جنګول دي، چا په قلا ورتلل او په قلا کې دننه کېدل او بیا د هغه مشر ته ځان رسول دا ډېر ګران کار دی. خو په زړه کې د نبي علیه السلام هغه والهانه محبت دی. زه یاره خو که مړ شم نو شهید بشم او که بچ شم او سړی مې مړ که نو کم از کم د نبي علیه السلام یو ګستاخ خو به مړ کم که نه. ملګرو ته ویل دلته کښېنئ او دی لاړه. نو ماښام و د نور پرېوتو ټیپ بلکې نور پرېوتی و. نو د قلا د دروازې سره خوا کې لږ غوندې اخواره دیوال خوا کې داسې چلو که چې په ځان یې څادر واچوه او کېناسته لکه سړی چې لوی اودس ماتې کوي اودس ماتوي. تیاره ده هغوی خو یې نه پېژني. یو راځي قلا ته دننه کېږي، یو راځي قلا ته دننه کېږي په دروازه باندې، او د قلا د هغه لوی دروازې چې کوم دربان دی هغه هم ولاړ دی. یو راځي چا څوک خر په مخه کړی دی لکه قلا ته دننه کېږي بلا کور نه پکې څوک خپله روان دی چې ټول خلک دننه شو او د همدقه څادر یې په ځانه چولی دی او د اودس ماتې په شکل کې ناست دی. هغه ول آواز ورکړه توره یې غاړه کې پټه چولې ده. هغه دروانچي ای د الله بنده که ته قلا ته ننوځې نو تم شا به زر راځه دروازه بندوم. ده خو دا خیال و چې دا زمونږ د قلا څوک ملګری دی که نه. هغه خو نه پېژن چې دا څوک باری دشمن دی. تیاره هم د بجلی خو نشته راډونه. الله بنده که ننوځې نو شا به ګورې دروازه بندوم. ده ول آواز ورکوي درلم څادر یې زر په تلواره د مخ نه تاو کړ او په منډه راغی چې هغه هم پې پې نه شو وردننه شو. تیاره ده اوس نور پرېوتی دی ماسخوتن دی. دی وایي چې څنګه ننوتم دننه هم تیاره ده اوس دننه ډېر کورونه دي پکې او لویه دروازه ده او دروازې پسې بله دروازه ده هغې پسې بله ده هغې پسې بله ده. وایي دا چل مې وکړه چې څنګه ننوتم نو د خرو د تړلو یو استبل و چې کوم ځای خره تړي نو هغې سره خوا کې د اخور سره پټ شوم ځان مې غلی کړ. نو هوښیار خو دومره و چې د خرو د تړلو ځای سره خر خو د خپې نه ځان ساته نو باقي نور سرته څه نه شي وی او غوی او د دې سره خو هغې خو پخکرو دی وی نو وی د خرو هغه خور سره خوا کې مې ځان پټ کړ. غلی غلی ګورم چې دا سړی دروازه بندوي نو چې چابیانې به دې کوم ځای ږدي. لاړ یو دروازه بنده کړه بلې بنده کړه بلې بنده کړه چې هغه مرکزي دروازې ته راغی هغې جرنده کړه خو ځان ته معمولي شمع شونټۍ بله کړې ده. نو داسې یو تاخ و په هغې کې میخ و په هغه میخ کې هغه چابیانې یې ځان دی کړی. دې دپاره یې ځان دی کړی چې که سبا څوک وختي پاسې وځي نو هر چا ته دغه ځای معلوم دی. د بار نه څوک نه شي راتلی او دا خو په قلا کې دننه دی که څوک ځان ته ور لړکۍ لړکۍ به. وایي دا سړی م لاړ شونټۍ مړه کړه وده شو. وایي چې کله زه پوه شوم چې د شپې خو سیسه تېره شوه خو دونه وایي ما معلومات کړی چې دا کوم د دې قلا د دوی مشر دی ابو رافع نو دله به دا خپل خلق راتلل او د شپې به ورته قصې وې. پخوا دا ډېر لوی رواج و
قصه گویی به کېده، هر بادشاه ته یا مشر ته به دا خلک راغونډ شو، قصې به یې وویې. نیمې شپې پورې به قصې، اوس خو ټیویګانو ته خلک ناست دي، ابه نیمې شپې پورې قصې وویلې شوې، لطیفې به وویلې شوې، بیا به خلک خواره شو، اوده به شو، بیا به د ورځې 10 بجې پاڅېدل. نو جناب دی وایي چې ما ته اندازه وه چې د سره خو دا قصو والا ناست دي، چې ښه مې یقین راغی چې هغه قصو والا به د ده نه اوستلي او دی به یوازې. او دا معلومات هم د کړي چې دی د ټولو نه اوچته چې کومه غټه بالاخانه ده نو دی په هغې کې دی. وایي غلې غوندې ورغلمه، چابیانې مې راواغېښتې او هغه مرکزي دروازه مې کولاو کړه، همې خو بلکل کولاو پرېښوده. او بیا رالم ورپسې بله دروازه چې به مې کولاو کړه نو د دننه به مې ځان پسې بنده کړه چې هسې نه څوک خبر شي نو چې ما پسې را رسېدې خو نه شي که نه. نو بیا به مې بله کولاو کړه نو د دننه به مې هغه هم کونډه کړه، نو بله مې به مې کولاو کړه د دننه به مې هغه هم کونډه کړه. ما مطلب دا و چې ما پسې خلک را رسي خو خامخا به دروازه ماتوي، نو بیا دې ما مړ کړي خو چې هسې نه داسې وخت کې راورسي چې سړی مې نه وجلې، چې سړی خو مړ کم که نه. یو دروازه به مې د بار نه کولاوله او د دننه مې ځان پسې کونډه کوله، او چې څنګه هغه له ورورسېدم د هغه خاص کوټې ته ورنږدې شم په دروازه باندې، اوس دی وي د خپلې بیبي یې ده او بچي یې دي او ټولو منځ کې پروت دی د الله دشمن. کار به سو صرف دغه د ظالم د بچي کارو چې د نبي علیه السلام خلاف خلک راغونډوه، سکیمونه جوړوه، سازشونه جوړوه، پراپیګنډې ورپسې کوه او د هغه په شان کې خلک راغونډوه، ګستاخی کوه. دا ګټه بدبختي ده. وایي چې څنګه ورنږدې شومه نو ما اندازې نه اوس کوټه کې اختیاره ده، رڼا خو نشته. ما آواز وکړو ابا رافع، اے ابو رافعه. اوس آواز مې ځکه وکړه چې دی به ماله جواب را کوي، نو چې زه پوه شم چې دا جواب د کم ځای نه راغی چې په هغه ځای غذار وکړو. وی ده ماله آواز را کړه چې څوک یې لکه، بس وی زه پوه شم چې د آواز خو دغه ګوټ نه راغی، وی ورغره مې وال او په توره مې پې غذار وکړه. وی چې مې غذار وکړه بچ شو، ونه لګېد، تیاره ده. وی چې بچ شو نو وی زه راروسته شوم او وی دیم په حیبت کې شو. وی چې راروسته شوم نو بیا ورلم آواز مې بدل کړ، هغه مخکني په شان آواز نه بدل مې کړ، په داسې انداز لکه چې زه د دې امداد لرالم. ما ورته ویل چې هلکه ابو رافع څه چل دی؟ وی چې د ظالم بچی څوک په دې کوټه کې دي، په مې غذار وکړو، وګوره دا څوک دي. وی پوه شوم چې سړي آواز خو دغه ځای نه راغی. وی بیا مې ورغر والی او دویم غذار مې پې وکړو. چې دویم مې وکړ نو دونه پته راته ولګی چې سړی زخمي شو خو بیا بچ شو. وی چې بچ شو نو بیا مې آواز بدل کړ چې یا ابو رافعه څه چل دی؟ وی خواشي سړي وویلم کوټه کې څوک دی؟ اوس وهونکي قوم دی که نه، خو آواز بدلی چې هغه پوه نه شي، هغه خو دا ګمان به وکړي چې دا زما ملګری دی. سړي وویلم او دې کوټه کې څوک دی؟ بس وی ځای مې معلوم کړو چې ورغل مې وال په دا خېټه مې توره کېښوده او مې په ځان په توره ور وغورځاو او دونه زور مې ورکړه چې د ملا د هډوکې هغه کرچ مې واورېده نو تېره ووتم. وایي چې څنګه راووتم، یو دروازه مې کولاوله او وتمه، په منډه یې مسکنه. ویاړو دا مې خیال نو چې یو دروازه داسې وه چې هغې ته پوړی لګېدلي، په پوړو به ورخېږي. وایي مې که ځمکه ده، وایي چې خپه مې کېښوده ټس شو چې لاندې پرېوتم. چې پرېوتم دا پنډۍ مې ماته شوه. اوس پنډۍ ماتېدل، خدای پاکه دا سوچ اوس به دې څنګه؟ وایي زر مې پټکې کوز کړ. پټکې صحابو کې خو الله تعالی یو جوش او جذبه پیدا کړې وه او په هغه خپل پټکي مې پنډۍ وتړله، همې دې تا وکړه او ګوډ ګوډ سره روانې مو دردونه دي چې د حد نه وتې. ملګرو له مې ځان ورسوم. ملګرو یې څه چل دی وکړ؟ مې چې د الله دشمن مې وو مړ دی کړ. هغې اوچت کړم چې زه چې زوی مې چې نه یاره تلل کوم ځای کېږي، هله به ځم چې د ده د مرګ اعلان واورم، د ده د مرګ اعلان چې مې نه اورېدلی نه ځم. هغې ویل لکه ده چې ځو نه ځم. وایي چې کله چرګبان ټیم شو نو دغه وخت کې د قلا په دیوال باندې سړي آواز وکړه لکه د مړي اعلان چې کېږي. اعلان یې وکړه ای خلکه اعلان واورئ، ابو رافع چې زمونږ یو ډېر مشر دی او لوی تاجر دی او د دې ټول قوم مشر دی، هغه بېګا مړه دی او دې بجې به هغه ته راغونډېږو چې خښې کړو جنازه. خښې کړو لکه هغه زمانه کې چې د هغوی سره رواج وي. د الله حمد مې ادا کړ او د خوشحالۍ نه داسې هم چې د هغه خپې په درده روپېدم نه. رالم نبی کریم صلی الله علیه وسلم مخامخ ورته کېناستم. عبدالله ابن عتیق څه چل دی وکړو؟ چې ګوره دا نه وي چې سړی مې مړ کړ، دا نه وی.
وی دا الله رسوله دا الله او د رسول دشمن الله مړ کړ، دا الله او د رسول دشمن الله مړ کړ. صاحب خپه مې ماته ده، پنډی ګوره چې خپې هډوکې مات شي قسم دی که څوک قدم وایي ګوتره چا ماته شي چغې وایي فریاد کوي. وی فرمایل دې خوا کړه خپه یې دې خوا کړه. وی خپه مې ورته وغځوله او نبي علیه السلام مبارک د خپل لاس کېښود د پاسه او چوف یې پرې وکړه. وی قسم په خدای چې خپه مې دا دی چې ولکه چې اډو درد او تکلیف پې نه راغلی موجوده شو د ځه ګرد ایسم نه په ټیک ټاک پنډی چې ماته شي اپریشن وکړو رات پکې لګوو پلانکې پې لګوو ډیبری به پې کس کوو نه نه وایي ما به قلبتون دا دی چې ولکه چې اډو د سر نه دې باندې اډو درد او بیماري نه راغلی. ګستاخ رسول دا د ګستاخ رسول الله په خپله نبي علیه السلام صحابي ته ورشه الله او رسول ته ډېر لوی ضرر او نقصان رسول او چې مسلماني د هغه په زړه کې به د الله او د رسول سره مینه خامخی او چې مسلماني نو چې د الله او د رسول څوک ګستاخي وکړي د الله خو دې څوک ګستاخي وکړي زمونږ خالق دی زمونږ مالک ژوند هغه را کړی دی مرګ خو یو ځل مرګ دی که عزت هغه را کړی دی